د هغې وروسته پناه غوښتونکي کولی شي چې خپل پاسپورټ او نور اسناد له ځان سره وساتي. علیکم، صدام حسین افغان یم. ښه راغلاست زما چینل ته. دوستانو، نن مې یو ښایسته او په زړه پورې خبر مې راوړی د فرانسې د کډوالو ادارو څخه. تاسو کولی شئ چې دغه هغه خلکو ته واستوئ چې هلته فرانسه کې ژوند کوي. دغه پریکړه د فرانسې اړوند ټول وچو کې د تطبیق وړ دی. د اصلي هیواد له پاسپورټ سره خپل هیواد ته د تګ ممنوعیت. له دې وړاندې پناه غوښتونکي به په اوپرا کې د مرکې پر مهال خپل اصلي پاسپورټ او نور اصلي اسناد دغه ادارې ته سپارل او اسناد به یې د یادې ادارې په ارشیف کې ساتل کېدل. له همدې امله کله چې یو کډوال حتی تابعیت هم ترلاسه کوو نشو کولی چې خپل اصلي اسناد بیرته واخلي. د فرانسې د کډوالو او بې تابعیت کسانو ادارو په خپله نوې پریکړه کې ویلي چې دا بدلون یې ځکه راوستی ترڅو په خپل ارشیف کې د اسنادو شمیر کم کړي. په ورته مهال اوپرا اعلان کړی چې د قبول شویو کډوالو لپاره په اصلي پاسپورټ سره خپل اصلي هیواد ته تګ ممنوع وي. فرانسه کې د پناه غوښتونکو اوپرا په فرانسه کې یوازینۍ اداره ده چې د پناه غوښتونکو د دوسیو په اړه د پریکړې صلاحیت لري. د دغې ادارې دفتر پاریس ته نږدې د فونتني سوبوا په سیمه کې موقعیت لري. پناه غوښتونکي کله چې فرانسې ته راځي نو د پناه غوښتنې لپاره اړ دي چې دغه ادارې ته مراجعه وکړي. لومړی دوی خپله دوسیه یا د ادارې ته سپاري او بیا دوی سره یو مرکه ترسره کیږي چې یو ژباړونکی هم د مرکې پر مهال حاضر وي. د پناه غوښتونکو ځواب ښایي څو میاشتې وخت ونیسي او اوپرا دا صلاحیت لري چې خلکو ته د پناه غوښتنه ورکړي او یا هم ورنه کړي. که چیرې د یو کس د پناه غوښتنه د اوپرا لخوا رد شي نو کولی شي چې د فرانسې د پناه غوښتنې یا CNDA ملي محکمې ته مراجعه وکړي. دا و د فرانسې په اړه نوی خبر چې دغه خپور شوی. ما وغوښتل چې تاسو سره شریک کړم ترڅو د دغه خبر څخه خبر شئ. کولی شئ چې دغه خبر نورو دوستانو سره شریک کړي ترڅو هغه دوستان چې په خط او قلم باندې نه پوهیږي یا په انګلیسي باندې نه پوهیږي اکثرا دغه په پیجونو کې نشر کیږي د مهاجر په پیجونو کې یا هغه د فرانسې د کډوالو ویب سایټ کې نشر کیږي. ولې زمونږ بعضې ورونه دي چې هغوی نه پوهیږي نو دا همغوی د خاطره کولی شي چې دا ما جوړ کړی دی ترڅو هغوی وکولی شي چې دغه موضوع څخه خبر شي او موضوع څخه خبر شي او راتلونکي کومه غلطي ترسره نه کړي. ډیره مننه. بیا هم ویډیو ځان سره سیف کړي او د نورو دوستانو فامیلونو سره شریک کړي او ملګري مو سره شریک کړي چې فرانسه کې اوسیږي او ښایسته ویډیوګانو د مهاجرت ویډیوګانو دپاره ما سره پاتې شي. زما چینل لایک کمنټ سبسکرایب کړئ، فالو مو له یاده ونه وځي. تر بله ویډیو پورې په خدای مو سپارم. الله مو مل شه، ژوندي اوسئ. سلام علیکم.